بخښونکی مهربان خدای تعالی سختن لستر نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راګرځوم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2022 د سپتمبر د میاشت 15 نیټه او د ګل ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د سفر د میاشت د 8 نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول د خبرونو سرټکی. د صوبایي حکومت لخوا د سیلاب ځپلو لپاره د معاوضې ریلیف پالیسۍ اعلان کول، د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې د فری میډیکل کیمپونو تابع کول، د غمخادي تړون تحریک بانی او چیرمن ډاکټر ملک محمد انور لخوا جمع شوی چنده د انډس نیوز نیټورک په ذریعہ سیلاب ځپلو ته د رسولو اعلان کول، د صحت هسپتال لخوا د سیلاب ځپلو ویډیا علاج اسانتیاوي ورکول، د سینئر صحافي جانزیب لالا په مشرۍ کې د انډس نیوز نیټورک او الهاشم راهي انسانیت لخوا د سیلاب ځپلو سیمو دوره او ریلیف پیکیجونه ورکول، د اپر سوات ولس د بجلی بلونو کې د ناروا ټیکسونو د ختمولو غوښتنې، د اپر سوات ولس لخوا صوبایي حکومت احمد خان او عبد الله خان ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول. تیل او د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې لنډې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت، صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات، هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مټا سوات، خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات، ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات او خیبر الیکٹرک اسٹور محمد خان بازار مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د زیانونو د معاوضې ریلیف پالیسي اعلان کړي. د اعلامیې تر مخه به سیلاب کې د مړو شوو کسانو ورثاو ته فی کس 15 لکه، جوبل کسانو ته 2 لکه، تباه شوي مکان لپاره 2 لکه، جزوي نقصان لپاره 1 لک، د غټ څاروي د زیان لپاره 80,000، د نري ځناور لپاره 8,000، د فصلونو په مد کې د 10,000 نه تر 1 لک فی ایکړ معاوضه ورکولی شي. د جماعت اسلامي ذیلی تنظیم الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې د سوات سیلاب ځپلي ولس لپاره د امدادي پیکیجونو د تقسیم سربیره ځای په ځای فری میډیکل کیمپونه د ناروغانو ویډیا درملنه کوي. د مټې تحصیل مانډل علمکور ماډل سکول کې لګېدلي فری کیمپ کې تر دې دمه په سلګونو سیلاب ځپلو ناروغانو ته ویډیا علاج معالجې اسانتیاوي ورکوي. د ډاکټر هدایت الله د وینا تر مخه په فری میډیکل کیمپ کې د ماشومانو د ناروغیو شرح زیاته ښودل کیږي. کړی دی او جماعت اسلامي خدمت د طرفه چې دی نه هغوی دا فری میډیکل کیمپ ارینج کړی دی. دا د 3-4 ورځو نه پروګرام و. هغوی اول راغله او د دوی معاینه یې وکړه او ځای یې غوره کړ. بیا موږ د هغوی د هدایاتو مطابق چې دی په دې علاقه کې د فری میډیکل کیمپ متعلق دغه معلومات خلکو ته ورکړو او هغوی بیا نن راغله او د مختلفو مرضونو د ډاکټرانو ټیم و، نرسز ورسره ومو او نور پیرامیډیکل سټاف ومو، میډیسن د هغوی سره خلو او هغوی راغله او مطلب دا دی مریضانو کې د سهار نه موږ 8 بجو نه شروع کړې وه په نمبر باندې. مریضان به راتله، هغوی د 1 نه شروع شوي وه او تقریبا تر اوسه پورې د دغه 600 پورې د مریضان دغه شته. اوس نور هم بهر د 600 نور هم امکان دی. زیات مریضان چې دی نه لکه هغه د سکین ډیزیز والا پکې زیات وو، د خارق مارق مریضان زیات وو او په دې ورځو کې دا څښاک وو او دا دغه چې کوم چې د باران چې شوی دی نو د هغې د وجې نور دا دانې مانې په خلکو باندې هم ډېرې راختلي دي او د معدې دغه هم زیات شوی دی. د ګېډې ولې چې عام اوبه دلته په دې بارانونو کې چې دی نه هغه د اوبو خرابې شوي دي. د غمخادي تړون تحریک بانی ډاکټر ملک محمد انور د سوات سیلاب ځپلو د مرستې او ډاډګیرنې په لړ کې انډس نیوز نیټورک ته د کوزي درشخیلې کلي نه راجمع شوي 1 لک روپو امداد حواله کړی او زیاته کړې ده چې د سیلاب ځپلو د مرستې دغه لړۍ به روانه وي. بلخوا د غمخادي تړون تحریک علما وینګ مشر مفتی عطاالله له ولس څخه غوښتلي چې د سیلاب ځپلو مرستو ته دوام ورکړي.
نن زمونږ په کوزو درشخیله کې زمونږ د کم چې د غم خادي تړون کم ځوانان دي د هغو د کمیټۍ هغوی کور په کور باندې او ګرځېدلي دي زمونږ خویاندو زمونږ میاندو ښه په پراختیرۍ باندې د خپل وس مطابق هغه دغه کړی دی هغه چنده ورکړې ده دا تقریبا څه کم 1 لاک روپۍ دی په اولنۍ ورځ باندې موږ ته راغونډې شوي دي موږ خو کم د انډس نیوز والا کم ملګري چې دي چې هغوی موږ ته کم ښودنې کړي دي هغوی ګرځېدلي دي وخت په وخت په د اولنۍ ورځې نه په کم ځای کې چې دا سیلاب ځپلي خلک دی د هغوی خوا لتلي دي د هغوی حال احوال یې دغه کړی دی نو موږ هم دا کوو چې یاره زموږ څه ملګري د هغوی سره د هغوی په دغه باندې په ګوته ښودو باندې به دا موږ هغوی ته په حواله کوو او چې هغوی کم مستحق زیات مستحق دي هغوی ته ورکوو ټولو مسلمانانو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ دا څومره وروڼه چې متاثره شوي دي بغیر د څه امتیاز نه بغیر د څه فرق ته علاقې نه بغیر د څه فرق ته ژبې نه چې په کوم ځای کې څومره هم انسانان متاثره دي او بیا څوک څومره زیات متاثره دی نو زمونږ دا درخواست دی چې تاسو ټول له هغوی سره خامخا مرسته وکړئ او انډس نیوز نیټورک والا باندې ستاسو اعتماد وي چونکې زمونږ خو به دوی اعتماد دی نو د دوی په واسطې باندې به انشاءالله دا معامله موږ د سره کوو او دا شیر محمد خان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ صحت اسپتال ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر عبداللہ خان ویلی چې د صحت چیئرمین ډاکټر شیر محمد خان لخوا صحت اسپتال سیلاب ځپلو ته د علاج معالجې ویړیا اسانتیاوې ورکوي سربیره پر دې ډاکټر عبدالله خان سیلاب ځپلو ته د ناوړه رنځونو څخه د ژغورنې لپاره خصوصي هدایات هم ورکړي دي چې زمونږ صحت هاسپټل میډیکل ټیم او ایڈمنسټریشن ټیم د سیلاب ځپلو سره په دې غم کې شریک دی او څومره سیلاب ځپلي چې دي هغه د دې اپر سوات سپیسیفیکلی علاقې سره تعلق ساتي هغو سروسز فری اف کاسټ موږ په صحت هاسپټل کې افر کوو د پبلک هیلث کارکون په حیثیت زه یو څو میسیجز ورکوم کمیونټي ته چې د ټولو اول کله چې په یو علاقه باندې داسې یو انسیډنټ راشي که هغه د زلزلې په شکل کې یا د سیلاب په شکل کې په دې کې د ټولو اول جنرال پاپولیشن او سپیسیفیکلی ماشومان چې کم د 15 کالو نه کم عمري او پریګننټ فیمیل حامله خواتین هغو ته د اکیوټ مال نیوټریشن شکار کیږي د دې حوالې سره پکار دا ده چې د امدادي ټیمانو یا د سروسز نه هټ کې ګریلو لوکل چې کوم خوراکونه دي نو هغه د خاص کر ماشومان چې د 15 کال نه کم عمر دی او پریګننټ فیمیل دي چونکې د دوو ټارګټ گروپس ته د بیلنس ډایټ او د فود زیات ضرورتي ایز کمپیر ټو جنرال پاپولیشن نو پکار چې موږ سپیسیفیکلی د دوو ایج گروپ ته د بیلنس ډایټ او د خوراک اهمیت ورکو او هغه ته دا پرووایډ کړی شي د دې د وجې چې هغه د اکیوټ مال نیوټریشن شکار کېدو نه بچ شي بل بیماری چې کم زیات انسیډنټ کېدی شي په داسې حالاتو کې هغه ډایریا کېدی شي ډایریا له خپل ټریټمنټ پکاري په یو هیلث فیسیلیټي کې خو په داسې ایمرجنسي سچویشن کې چې کله ډایریا انسیډنټ زیات شي پکار ده چې لوکلی اویلیبل اوارس زیات یوز شي چې د منرلز کمی کم په بدن کې راځي هغه ورکم کړی شي او مخکې فردر ډیزیز نه یا د انټنسټي نه د پبلک چې دی هغه بچ کړی شي د سینئر صحافي جانزیب لالا په مشرۍ کې د انډس نیوز نیټورک ټیم او د اسلام آباد الهاشم راهي انسانیت ملګرو د مټې تحصیل د بیلابیلو سیمو سیلاب ځپلو سره لیدل قتل کړي د الهاشم راهي انسانیت ملګرو سماجی کارکن محمد هاشم عبدالباسط طاهر علي حمزه احمد د انډس نیوز نیټورک ټیم حبیب الله همدرد ریحان الله او سینئر صحافي اپر سوات جانزیب لالا د ګوالیرۍ برطانې مانډل سلاتن چاړما لالکو او سیرۍ د سیلاب ځپلو کورونو خیمو او کلو ته تللي او د ډاډګیرنې سربیرې هلته ریلیف پیکیجونه هم ورکړي دي په یاد سروې کې د سماجی شخصیت افضل خان ګجر لخوا منیجر فضل هادي هم ګډون درلودو د انډس نیو نیټورک ملګرو او دغه ټیم او الهاشم راهي انسانیت زه ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی د اسلام آباد نه رالو او زمونږ غوندې د ناچیزه انسانانو خدمت حاصل کو موږ د هغې ډېر زیاته شکریا ادا کوو د هغو د ټیم ملګري او د انډس نیوز نیټورک ملګري چې دي پرون ډېر زیات په محنت سره ډېر لرې لرې مانډل ډاګ او چاړما سلاتن کومه حده پورې چې
رسایي کېدی شوه لاړلو هلته کې میډیکل کیمپونه وکتل د ډاکټرانو هغه ډېر ښه په ښه طریقې سره د متاثره خلکو د علاج معالجې ښه کردار ادا کو ورسره کم ترقیاتي کارونه چې روان دي دا د صوبایي حکومت ستاینه ده هغه ځای نه بیا موږ لالکو ته لاړو لالکو کې ګبین جبې ته لاړو کیمپونه مینکونه موږ وکتل د کیمپونو سره خلکو ستونزې مو کتې او د هغې ته چې څه مسایل نورو ځایونو کې خو حالات لږ ډېر ښه ریلیفونه مخیر حضرات او ادارې فلاحي ادارې هغې ته خدمتونه رسوي مواد رسوي خوراکي مواد غیر خوراکي مواد لیکن موږ ته په یو ځای کې کمی راغی په لالکو کې چې هلته کې چاته ټینټونه میلاو دي چاته نه دي خو دغه ځای ویزټ وکړو او ستونزې چې معلومې کړې اوس په هغې باندې کنټیکونه زموږ سره بهر ادارې کوي چې یاره موږ چاته څه ورکو نو موږ ولې تجاویز ورکو لګیا یو څوک نغدې رالیږي څوک دغه کوي څوک څه کوي خو بهرحال موږ په خپل وس باندې لګیا یو چې څونه زموږ نه کېدی شي د زموږ د طاقت مطابق نو موږ به هم انشاءالله بېغیرتو بېماني نه کوو او انشاءالله تعالی موږ تر څو پورې چې ژوندي یو د انسانیت د فلاح بهبود دپاره به زموږ تن من جان دا قرباني د اپر سوات ولس له صوبایي حکومت او په خاصه توګه له وفاق څخه غوښتلي چې سوات د آفت زده وګرځولی شي او د بجلۍ په بیلونو کې راغلی ناروا ټیکس دی فلفور واپس واخیستی شي ولې چې دا وخت دوی ته د سیلاب له کبله درانه مالی او ځاني زیانونه رامخې ته دي سوات هم ډېر متاثره شو دی په دې باندې ډېر یو دغه آفت زده ډېر دغه راغلی نو اول خو ښه خبره دا ده چې یاره زموږ حکومت دا وګورئ چې یاره سوات آفت زده وګرځوي دی وګرځوي ولې چې زموږ سوات کې څه شته نه لکه دلته مین نشته پیټري نشته بل څه نشته دې څه روزګار نشته خو دغه شلتالو ته ناست یو هغه څه سیند مې وړو څه په یو شي څه بل شي کې رالو خبره خلاصه شوه بل زه د وفاقي حکومت نه دا یو غټ دغه کوم چې یو خو د لوډ شوټینګ ډېر خټ دغه روان دی چې ګنټه بجلي یو نیمه ګنټه نه د شپې یو ګنټه یو نه او د ورځې چې ده نه هغه یو ګنټه یو نیمه نه داسې حالات کې روان ده بیل چې دی د هغه د ټیکس ښه ډک راځي لکه ښه ټیکسونه پې اچولي نو زه د وفاق نه هم دا دغه کومه چې یاره لکه د مرکز نه چې یاره کم از کم د دې عوام مظلومان دي او دغه ځای ته تاسو تللی یئ او دغه کرسۍ ته ناست یئ نو مهرباني وکئ چې کم از کم دا ټیکس خو ختم کوي که نه چې په دې سختو حالاتو کې لکه کم حالات چې نن سبا په سوات باندې تېرېږي لکه یو ځای نه یې پاتې زموږ د وفاق حکومت نه موږ دا خواست کوو چې لکه زموږ د علاقې ته دې وګوري چې لکه علاقه خو زموږ ختمه شوه د بیلونو ټیکسونه دا زموږ نه ختم کېده چې دلته خو نور څه نشته خو دغه پټیو د شلتانانو خلکو دا لاړو ختم شو مونږ دا خبره کوو چې یو طرف ته په سوات باندې سیلابونه ډېر زیات راله خلک یې ډېر زیات خراب کړو بل طرف ته ناروا بیلونه دي ډېر زیات مونږ به خپله 8000 سره پاسه راغلی په اوله میاشت کې 100,000 راغلی نو مونږ د حکومت دا مطالبه کوو چې دا هم خلک سیلاب وویل چې حکومت خو دا بیلونه خلکو ته معاف کړي نه په دې بیلونو کې دومره ټیکسونه راولي په ما چې خپله 15,000 روپۍ بیل راغلی او 3,000 روپۍ ما چې ټیکس راغلی نو مونږ د حکومت ته دا خواست کوو چې دا خلکو ته دا ټیکسونه معاف کړي دا سیلابونه راغلي او دا حالت یې ډېر زیات خراب دي په خلکو باندې نو حکومت دا مهرباني وکړي چې د خلکو ته دا بیلونه معاف کړي دا ټیکسونه معاف کړي بیلونه معاف کړي او د خلکو سره مرسته وکړي موږ د حکومت نه دا خواست دی چې موږ ته دا بیلونه او دا ټیکسونه دا معاف کړي د مټې تحصیل ولس د صوبایي حکومت خپل وزیر اعلی او په خاصه توګه سابقه اپوزیشن لیډر احمد خان او تحصیل چیرمن عبدالله خان د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په کوششونو په ډېر لږ وخت کې د اپر سوات سړکونه رابطه پلونه او د بجلۍ رسد په زیاتره سیمو کې بحال شوی او بله دا چې د احمد خان په ذاتي کوششونو په زیاتره سیمو کې د سیلابي اوبو رخ بدلولو له کبله ولس د لوی زیان نه هم بچ شوی دی خو موږ د صوبایي حکومت چې څومره صوبایي حکومت دی که هغه سی ایم صاحب دی که احمد خان دی عبدالله خان دی نصرالله خان جي دی د ټولو موږ ډېر زیات مشکور یو ډېر زیات ځکه چې هغوی زموږ د علاقې له څومره ویلیو راکړه نو دومره ویلیو چېرته نه راکړې زما په خیال د مانډل نه په بره 25 پټلینې لګیا دي هر قسمه کار په تیزۍ روان دی دلته چې د آنې جانې د خلکو عام پولونه او د ګاړو نه د هغې دپاره پرون لرګي راورسېده د ټي ایم ای والا نو موږ د صوبایي ګورمنټ ډېر زیات مشکور یو
د هغې سره خدای پاک دا رحم وکړو چې احمد خان راورسېد ما ټلیفون وکړو هغه ما ته وویل چې خان دا چې مطلب دا دی که لس دغه لږي نو شل ولګوه که شل لږي 15 ولګوه خو بره ځان اړه وه پیسې سړی رالېږه زه به د خپله جیبه در کوم مطلب دې ته به موږ سرکار ته به موږ نه ګورو نو په دې حالاتو کې چې هغه کوم ایکشن اخیستی دی احمد خان چې دارکوټ د خلکو سره کومه دغه کړله قرباني کړله دا په تاریخ کې ځکه مخکې په موږ سیلاب راغلی په هغه کې به ایسټیمیټونه جوړېدو او انجینیر کته راپورته که داسې دا شی پاتې شوی وی که نه نو زمونږ کلی به اوس نه و خو دغه د دغې ایکشن سره چې کوم دی هغه به لږه په سایډ شوه باقي کلی پاتې شو اوبه خو به در ډېر وخت پورې روانه وه خو احمد خان ته د خدای خیر ورکړي چې هغه راغی په هغه ورځ باندې او ډېر کویک ایکشن یې واغستو او مشینان یې راولېږل او شپه ورځ مشینان لګیا وو نو هغه دومره یې وکړه چې هغه اوبه زموږ نه ډېر په لږ وخت کې زموږ نه واړوله احمد خان په خپله باندې راغلی دا موقع لیدله د احمد خان والد صاحب راغلی د 3 بجو پورې به دې دایره کې ناست او بیا د شپږ بوکلین چې کوم نه راغلي شپږ بوکلین چې دا اوبه د سړو نه واړوي چې د سړي لوکټې دا زړی جمع وشي دا یاره چې کوم دی ختمه شي دا هغه بوکلین چې کوم دی محنت وکړو او هغه چې کوم دی هغه اوبه واړولې د موجوده حکومت هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغه هم بر وخت چې څومره دغه روډونه تقریبا په 2-3 ورځو کې د بلکارۍ سره هغه موږ ته کلیر کړه اوس په دې هم کار ډېر دبادب روان تقریبا 9-10 سیکټرې بر لګیا دي سره حکومت هم انشاءالله چې مرسته وکړه د خیره سره کارونه ښه په جلدۍ سره روان دي او موږ د هغو شکریه ادا کوو بل پرون موږ له ډاکټران رالیږلي وو مانډل ته نو د هغو شکریه ادا کوو په 600 کسانو علاج پرون شوی دی نو موږ د هغو ډېره شکریه ادا کوو ډېره مننه زه د صوبایي حکومت ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ ته تقریبا په 15 ورځو کې دا روډونه تاسو وینئ چې دلته کې لکه ځمکه اسمان او ځمکه وه دومره سلایډینګونه شي دومره دغه شي چې د منډل ډاک بازار ته هغو په 15-16 ورځو کې ټریفک بحال کړو زموږ چې کوم صوبایي حکومت دی نو د هغې نه موږ ډېر زیات مطمئنه وو چې هغو په هنګامي ایمرجنسي نافظ کړلو زموږ په دې علاقه کې کارونه ښه په زور او شور سره روان دي موږ د هغو ډېره شکریه ادا کوو زموږ منیسټر محب الله خان او زموږ سی ایم صاحب او زموږ چې کوم دی تحصیل چیرمن صاحب موږ د دې ټولو شکرګزار یو او ډېر په تیزۍ سره کار شروع کړی الحمدلله انشاءالله چې دا بحالي دا چې کوم دی دا دومره په تیزۍ سره روانه چې دا چېرته ممکن نه وه نو دا د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوو صوبایي حکومت ته یو خواست کومه د صوبایي حکومت خو زه مشکور یم ښه کارونه یې روان کړي دي او دا د دې فرض هم دي ځکه چې په دې موجوده وخت کې په دې باندې الله تعالی دا یو امتحان راوستو چې صوبایي حکومت څه کوي نو زما خیال دی چې په دې امتحان کې به الله تعالی هغه کامیاب هم کړي دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د الله په امان